محکمې د هندي کرکټ ستوری محمد شامي د نیولو امر کړی. هندي کرکټ لوبغاړی محمد شامي ته د هند کرکټ بورډ پر ټویټر پاڼه د سې شنبې په ورځ د کلیزې مبارکۍ پیغام خپور شو، خو بل لور ته د هند کلکتې ښار پولیسو د نوموړي نیولو لپاره له ځایي محکمې امر ترلاسه کړی دی. پر محمد شامي له تیر یو کال راهیسې بېلابېل تورونه پورې کیږي. لومړی پر نوموړی د کرکټ سیالیو کې د درغلیو تورونه پورې شوي وو، خو وروسته یې میرمن جسین جهان پر محمد شامي او د ده پر ورور تور پورې کړی چې وهي ټکوي او زور زیاتی ورسره کوي. د حسین جهان له عریضې وروسته د کلکتې علیپور سیمې یوې محکمې اوس پولیسو ته داسې حال کې د نوموړي نیولو امر کړی دی چې ښاغلی شامي د هند له ملي لوبډلې سره ویسټ انډیز ته د سیالیو لپاره تللی دی. نوموړي ته 15 ورځې وخت ورکړل شوی چې یا محکمې ته حاضر شي او یا له نیول کېدو مخکې ضمانت ترلاسه کړي. بل لور ته د هند کرکټ بورډ چارواکي وایي د محکمې د امر له تفصیل لیدو وروسته به په دې تړاو پرېکړه وکړي. ښاغلی شامي ته له مخکې د محکمې د سپیناوۍ لپاره د حاضرۍ امر کړی و، خو نوموړي محکمې ته نه دی حاضر شوی چې له کبله یې د نیول کېدو امر ورکړل شوی دی. د ښاغلي شامي میرمن حسین جهان د سږ کال لومړیو کې پولیسو ته د نوموړي خلاف عریضه کړې وه او له هغه وروسته یې د ایالات له اعلی وزیر ممتا بنرجي سره هم د انصاف غوښتنې لپاره لیدلی و. د شامي میرمن له دې مخکې پر هغه سیالیو کې د ټګۍ برګۍ وهلو، ټکولو او جنسي تیرۍ تورونه پورې کړي او له هغه وروسته هند کرکټ بورډ د شامي قرارداد ختم کړ. وروسته نوموړي ته اجازه ورکړل شوه، خو په ای پی ایل سیالیو کې د بې خونده لوبې له کبله انګلستان سره د لوبو بهر شو. وروسته نوموړي په یوه ټرافیکي پیښه کې هم ټپي شو. د ای پی ایل سیالیو پر مهال پولیسو له نوموړي د میرمنې وهلو ټکولو قضیه کې پوښتنې کړې وې، خو هغه پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي وو. نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو د لوی الله په امان.